السلام علیکم درنو دوستانو، آیا تاسو اوس هم ټراماډول ګولۍ کاروئ؟ نو بیا دا ویډیو تر پای را سره وګورئ. ټرامال د درد دوا ده، خو خطر یې نسبت د ګټې ته څو چنده زیات دی. اول، اعتیاد یا روږدي کېدل رامنځته کوي، یعنې دا دوا چې لږ وخت وخوري بیا سړی پرې روږدی کېږي او هر وخت به بیا زړه ورته کېږي او مجبور یې چې هر وخت یې وخوري. دویم، شدید خوب او سستی پیدا کوي، یعنې دا ګولۍ چې څوک خوري هغه به هر وخت خوبه وي او سست به وي. دریم، سالنډي پیدا کوي. که ډیره شي سالنډي د مرګ سبب کېږي، نه ساه که لنډه شي نو دا امکان لري چې د مرګ سبب شي. څلورم، سر ګرځېدل او بېهوشي رامنځته کوي. هغه کسان چې هر وخت ټراماډول ګولۍ خوري سر به پرې ګرځي او کیدای شي بېهوشه شي. پنځم، کانګې او زړه بدوالی پیدا کېږي. که ټراماډول ګولۍ څوک هر وخت خوري نو کیدای شي چې کانګې هم ورته ورشي او هر وخت ورته زړه بدوالی پیدا شي. اووم، قبضیت پیدا کوي. څوک ټرامال ګولۍ خوري نو هغه به هر وخت قبض وي. اتم، د فشار ناڅاپي ټیټېدل، یو دم فشار ټیټېږي هغه څوک چې د ټرامال ګولۍ خوري. نهم، که د خپګان دوا سره یعنې انټي ډپریسانټ سره وخوړل شي یو ځای نو کیدای شي چې په خوب په حالت کې د مرګ سبب شي. همدارنګه د درد مرکز هم بندوي، یعنې دا معنا چې که څوک هر وخت ټرامال ګولۍ خوري که هغه ګردې درد وي یا بل درد وي نو کیدای شي سره خبر هم نشي او هغه ته غټ نقصان ورسېږي. نو هیله ده چې دې ګولیو د خوړلو څخه ځان وساتو.